درنو لیدونکو السلام علیکم. محمد جمع اگزام هیله ده چې روغ جوړ صحتمند باست. درنو لیدونکو په تیر درس کې موږ په تورو په ترکیبي او اصلي شکلونو باندې غږېدلي وو. نن زه غواړم چې تاسو ته کلمه او د ډولونو سره در وپېژنم. هغه کوچني ژبني توکي دي چې ځینې یې په خپله معنا لري او ځینې یې په یوازې توګه معنا نه ورکوي، خو د جملو د معناو په بشپړولو کې لویه ونډه اخلي. هغه کوچني ژبني توکي دي چې ځینې یې په خپله معنا لري، یعنې دا هغه توکي دي چې خپله معنا بشپړ ورکوي، که جملې کې وي که انداسې وي. لکه مثال احمد، محمود، تیږه، قلم، شی، همداسې نور شیان ته موږ هغه کولی شو. لکه مثال زه کلام وایم خو مقابل لوری پوهېږي چې دا کلام دی، یعنې کلم نه وي. او ځینې په یوازې توګه معنا نه ورکوي، خو د جملو د معناو په بشپړولو کې لویه ونډه اخلي. درنو لیدونکو، د دې معنا دا دی چې دا بشپړ معنا نه لري. لکه چېرته دا په یوې جمله کې په خپلواک کلمو سره یو ځای وکارول شي بیا بشپړ معنا ورکوي. لکه سره، دا، چې لکه یو چې زه په کور کې یم، اوس په کې دا یوازې بشپړ معنا نه ورکوي، خو په جملې کې ویلې معنا ورکړه، د خپلواک کلمو سره یو ځای شوه ځکه یې معنا ورکړه. کلمې د معنا له مخې په دوو سترو برخو ویشل شوي: اول خپلواک کلمې، دویم نه خپلواکې کلمې. خپلواک کلمې هغه کلمې دي چې په خپله معنا ولري او په هغوی کې نومونه، قیدونه، صفتونه او فعلونه راځي. لکه احمد نوم ده، زه ضمیر ده، ښه صفت ده، ژر قید ده، راغی فعل ده او داسې نور. درنو لیدونکو، د دې مطلب دا دی چې دا هغه کلمو ته ویل کېږي چې په یوازې توګه بشپړ معنا ولري. خو که لکه احمد، زه، ښه، ژر، راغی، یعنې د مقابل لوري په پوهېږي چې احمد څه معنا، زه څه معنا، ښه څه معنا، ژر څه معنا او داسې نور. دویم نه خپلواکې کلمې هغه کلمې دي چې په خپلواکه توګه معنا نه لري، خو له خپلواکو کلمو سره له یو ځای کېدو وروسته د جملې معنا بشپړوي. یعنې دا په خپله بشپړ معنا نه لري، خو که چېرته یې خپلواک کلمې سره یو ځای شي نو خپله معنا ورکوي. لکه و، با، لا، دې، نه، سره، څخه، ځینې. اوس و په معنا موږ پوهېږو نه، با نه پوهېږو یوازې توګه نه، لا نه پوهېږو، دې نه پوهېږو، نه نه پوهېږو، سره نه پوهېږو، څخه نه پوهېږو، ځینې نه پوهېږو او داسې که همداسې نور شیان وي موږ نه شو پوهېدی. خو که چېرته دا په یوې جملې کې د خپلواکې کلمې سره استعمال شي نو بشپړ معنا ورکوي. لکه زه کور ته لاړ وم، زه کور ته، تا موږ همداسې استعمال، اوس تا په معنی موږ پوهېږو نه، خو که چېرته دا په یوې جملې کې استعمال شي نو بیا بشپړ معنا ورکوي. درنو لیدونکو، نن ورځ موږ په کلمې او د هغه په ډولونو باندې وغږېدو. خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي. تر راتلونکي خپرونې پورې مو په لیره سپارم. الله مو مل شه.